د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې مونږ په ژوندۍ بڼه ګورئ، که څوک به بیا مونږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. څنګه چې تاسو به په سرخط کې لیدلي، د نن موضوع چې ده هغه د پاکستان پنجابي پوځ بیا د پښتونخوا په ځینې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي او تقریبا 30 پښتانه یې په شهادت رسولي دي، چې په دې کې ماشومان، ښځې او زموږ ځینې زاړه مشران شامل دي. ملګرو، د څه وخت نه چې پاکستان جوړ شوی دی، همیشه د پښتنو، بلوڅو او د نورو قومونو سره دغه پنجاب پی فوز ډېر ظلمونه کړي دي او همیشه خپلې پریکړې په دوی باندې مسلط کړي دي، او هغه پریکړې چې په هغې کې صرف او صرف یوازې د پنجاب ګټې خوندي وي. ما سره دغه ویډیو د لومړی به در سره دا ویډیو شریکه کړم، بیا به پرې وروسته زه خپلې خبرې وکړم. دا درسره وګورئ. دې کې لیکلي دي چې د پاکستان پوځ چې دی هغه په پخوا په ځینو سیمو باندې بمباري کړې ده، چې په هغې کې 30 ملکي کسان وژلي دي، چې د دې نه هم شهادت باندې رسېدلي دي. دوی لیکلي دي نو ملګرو، دغه تر څو پورې چې دا پاکستان وي او پښتنو خپله خپلواکي ترې نه وي اخیستلې، همدغه شان به دا پنجابیان چې دي دا به په پښتنو باندې خپلو ظلمونو ته دوام ورکوي، همدغه شان بیا په شهادتونو باندې هم رسوي او مجبوره کوي بیا چې دغه سیمونه یې وشړي چې په کومو سیمو کې مدنیات دي. دا ولې داسې کوي؟ ځکه یو خو دا داسې کوي چې پنجاب نه پرېږدي چې پښتانه د خپلو حقونو دپاره کله غږ پورته کړي یا پوښتنه وکړي د پنجاب څخه. نو دې په خاطر باندې همیشه دغه د پنجاب فوج چې دی دا پښتانه په یو سیستم او بل سیستم باندې ډاروي. که څوک د خپل لار خبره کوي، هم زنداني کوي، پورته کوي، په هدفي وژنو کې د منځه وړي، زنداني کوي، نو دغه خپل ظلمونو ته دوام ورکوي. یو څه موده مخکې دغلته د سعودي سره د پاکستان فوز دغه پنجابي فوز ورسره څه دغه تړونونه کړي. تړونونه داسې وو چې کله که په سعودي باندې څوک حمله کوي، نو پاکستان به ونه دفاع کوي، او هغه حمله به داسې لکه په پاکستان چې کېږي، او که پاکستان چې حمله کوله هغه به داسې لکه په سعودي چې کېږي. نو دلته ځینې پنجابیان خپله هغې ویښي خبرې ته اشاره کړې وه. هغې دا خبره وکړه چې په غزه کې هم په مسلمانانو باندې اسرائیل ډېر ظلمونه وکړه، خو هېڅکله د پنجاب یا د پاکستان دغه پنجابي فوز هېڅکله د غزې د خلکو نه ملاتړ ونه کړو. هغه ځکه چې د غزې خلک دوی ته ډالر نه ورکوي، مګر سعودي چې دی دا چې هغه یو موړ هېواد دی او ډالر دی او ریال دی، هغه به دغه د پنجاب فوز ته ورکوي. نو دې په خاطر باندې دوی په منډه منډله او د سعودي سره دغه تړون لاسلیک کړو، ځکه چې د خپلو ډالرو په خاطر باندې نه، د اسلامي ورورولۍ په خاطر باندې. نو زه به سره دغه پنجابي دغه لنډه ویډیو هم شریکه کړم، بیا پرې وروسته زه خپلې خبرې کوم. غور ना सुनो, जो ये फलस्तीनी चाहेंगे हम वही करेंगे, इनके साथ खड़े हैं। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, जान से, माल से, इज्जत से, आबरू से, रूह से। ताहिर अशरफी साहब, आप बड़े झूठे, मुनाफिक और दोगले इंसान हैं। जब फलस्तीन में बच्चों को शहीद किया जा रहा था, खवातीन को शहीद किया जा रहा था, 13 लाख लोगों को खुले आसमान पर जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया, 1 लाख के करीब लोगों को लुकमा अजल बना दिया गया, और तुम या तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान की इस हुकूमत ने या सिपा सलार ने या किसी इदारे ने उनके लिए जंग लड़ी, उन्हें राशन भेजा, आज भी वो भूख से बिलबिला रहे हैं। तुमने भेजा और ये बड़कें इतनी बड़ी बड़ी उनके साथ खड़े हुए। तो نو دا اشرف تانوي چې دی دا چې دی همیشه لکه دې سړي مې ویلی ته ډېرې باګې ولې ډوزې ولې همیشه خبرې کې په پارلمان کې ودرېږي، دغه د فوج د پاکستان د پاکستاني دغه د پنجاب فوج ستاینې کې، ځکه چې یو پنجابی د خو به ورلکې نو دغه ستاینې دا کوي، او همیشه د هغې هغه کوم ظلمونه چې په مسلمانانو باندې کړي هغه پټوي، او صرف هغه شی نه چې د دوی پکې ګټي د هغې ستاینه کوي. که موږ وګورو د کله نه چې د پنجاب فوز دی دا همیشه دوی پښتانه
وژلي یا بلوچ وژلي دي او یا بنګالیان په بنګال کې وژلي دي او هغه ملکی خلک وژني چې کله د دې په مقابل کې کوم زورور فوز راغلی دی به دوی تسلیم شوي دي او هغه سیمې پرې غوښتلې لکه څنګه چې بنګال کې بنګالیانو سره په مقابل کې راپاسېدل نو همدغه 90,000 کسانو چې هلته تسلیمي ورکړه او د جګړې نه لاس واخیست. د هغې نه مخکې چې بنګالیانو سره مرسته نه وه نو همدغه د پنجاب فوز چې په لکونو بنګالیان یې په شهادت ورسول او د هغوی د ښځو بې حرمتي ولا وکړه. نو خو چې کله هغې ټوپک ته لاس کړه او د خپله یې بېرته دغه نه کار واخیستو د دوی سره د ټوپک د لارې د قوت د لارې غیرت یې وکړو ننګ یې وکړو نو همدغه د پنجاب فوز چې تسلیم هم شو او بنګال آزاد شو دوی دغه ځای نه راوتښتېدل او ډېر یې بندیان کړه او بیا وروسته یې بېرته خوشي هم کړه. خو چې کله نه پښتانه چې دي نو دلته بلوچان په دوی باندې ډېر ظلمونه کېږي خو دوی چې دی هېڅکله په خپل قوم باندې نه غیرت وکړو نه پې ننګ وکړو ځکه په بل ورځ باندې ما سره داسې وویدو ده خو دلته چې ښکاره کړم بیا هغه یوټیوب کې چې دی هغه بیا او دغه ټیک ټاک او دغه بندوي چې په هغې کې پنجابیان فوزیان دي او په پښتنو باندې په پښو هم ورخېږي په بوټونو یې وهي په لښتو یې وهي په هر شي چې ګزارونه کوي. هغه ځینې پښتانه چې دي هغه بیا په اردو هم نه پوهېږي نو هغې ته ځینې بې غیرته پښتانه ترجمانان یې هلته ودرولي دي او هغه پنجابیان ته بېرته د هغوی ترجمه کوي. نو دومره ظلم او دومره وهل او ټکول یې وکړل په دغه پښتنو باندې چې ځکه ځینې زاړه مو بوډاګان هم پکې وو ځوانان هم پکې وو کمسین هم پکې وو خدای ډېر ځای ووهل. نو چېرته پښتنو په دغه خپلو پښتنو باندې ننګ کړی نه چېرته پې غیرت کړی نه نو په پښتنو کې هغه د پښتونولۍ هغه احساس نشته. اوس هم د پنجاب د فوز د زنده‌باد چغې وایي او همیشه دا خبره کوي چې موږ د پنجاب فوز سره شانه به شانه یو ولاړ یو. نو دغه خلکو خو به ورسره څه ګټې شریکي مګر د عام پښتانه ولس چې دی نو ستاسو خو سره ګټې هم شریکې نه دي په تاسو باندې خو ظلمونه هم کوي په تیارو دغه تیاري چې دوی ساتلي دي ستاسو د بمبار په خاطر باندې ساتلي ستاسو د وژنې په خاطر باندې دلته ساتلي دي چې د پنجاب ګټې په خوندي کې تاسو په بمباري کې نو تاسو د څه دپاره طرفداري کوي د پاکستان زنده‌باد چغې ورته ووایي او د پنجاب زنده‌باد چغې ووایي. پاکستان یعنی پنجابستان او پنجابستان یعنی پاکستان او دغه نور قومونه چې دي دلته محکوم دي. همیشه موږ دا خبره کړې ده نو پښتنو خو زه همیشه ورته دا خبره کوم نه خو په خپله بیرغ چېرته غیرت کړی دی او نه د پښتونخوا د زنده‌باد چغه وهلې ده بلکې دلته یو پاکستان چغه ووایي چې هغه بیرته پنجاب پکې واکمن دی او دغه نور قومونه پکې غلامان دي. دلته خپله په دې باندې ډېر پښتانه خپله پوه دي. هغه شتمنه پښتونخوا کې مولانا خانزیب صاحب دا لیکلي دي چې دلته زموږ ټولو وسایلو باندې چې دی واکدار هغه پنجاب دی او ورته نیم ورکوي خو د هغې باوجود دغه ګلخانان دي چې دغه د دوی د ذهن او فکر غلام دی دا هېڅ هغه د پښتونولۍ کوم احساس دی دا پکې نه بیداره کېږي. نو موږ هم ورته دا پروګرامونه دلته کوو چې دوی ته ور وښیو نه چې پنجاب په تاسو باندې ظلم کوي هغه یو قوت دی چې دلته په دغه سیمه باندې ستاسې واکمن دی لکه څنګه به چې پخوا انګریزان په دغه سیمو باندې واکمنانو نو د هغې به چې کوم قوم به د خپله خپلواکي ازادي غوښتل او د خپلو خاورو او وسایلو غوښتنه به یې کوله نو په هغه وخت کې به انګریزانو ظلم کوو او خلک به پښتانه به هم وژل او هغه نور قومونه باندې چې کوم ځای کې انګریزان به واکمنانو هلته به هغه نور قومونه باندې ظلمونه کول. هغې نه وروسته دغه پنجابی راغلی دی هغه هم هماغه ظلم به چې پخوا انګریزانو کوو او په وسایلو او په هر څه باندې به واکمنان اوس د پنجابی واکمن دی مګر پښتون دومره بې حسه شوی دی او بلوچ خو اوس ښه دی هغه خو جګړه ورسره کوي خو پښتون بې حسه دی نه په خپل خاوره باندې ننګ کوي او نه په خپل پښتون ورور باندې ننګ کوي. اوس دغه ته وګوره دغه 10 کسان ملکي کسان چې دا دغه شهیدان شولو نو په دې باندې خو د پښتونخوا حکومت هم غلی پاتې دی نه به پښتنو هغه احتجاج وکړو د فلسطین لپاره خو به احتجاج کوي خو دا خو ستاسې ورونه دي دغه ته شهیدان شوي دي نو په دې باندې ولې لاریونونه او احتجاجونه نه کوئ. نو دا چې دی دغه بې حسۍ یا اخرنی حد دی په پښتنو کې هغه کوم قومولي یا کوم ملت جوړونه چې دا یا په ملت باندې ودرېدل دي د هغې هغه کم حس چې دی هغه ډېر کمزوری دی. نو د خپل ملت سره ودرېږئ د پښتنو سره ودرېږئ. ما سره بل ویدو شته دی خو زه به انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې به تاسو سره شریکه کړم نو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ د الله په امان.